حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ و دروم یو بادشاہ عیسائی جبلنو میں جبل راغے او مسلمان اس دروم د عیسایانو لوی بادشاہ چې مسلمان شو نو مسلمانانو په لوی جشن وکړ دا خو ډېر لوی زبردست کار و د عیسایانو بادشاہ خو چې مسلمان چې خو بلا خلک ځان سره مسلمانای دا خو بادشاہ مسلمان ټول ډېر خوشاله دي حضرت عمر صاحب هم خوشاله دي او خلک هم خوشاله دي او هغه ول د عزت ورکړه چې وځه چې عمره باندې وکم د سره خپل ځم لکه دې نه چې وزیر اعظم لار شي او بادشاہ ورته وی راځه زره سره په خپل طواف او عمره کوم زموږ دې سره نه کوي ښه دغه چې یو سرکاري افسر ملګری کی او دوه درې پولیس ولا ورکړي د بیت الله شریف نه تاو عمر سے خپل ورته وی زده سره زما ټول وزیران د سره دي زما ټول قومندانان او جرنیلان در سره دي د سره یو ځای طواف کوم دا غټ عزت دی د مدینه منورې نه راغلل مکې مکرمې ته او لوی ډله ده جبل بادشاہ لوی عزت دی او لوی شان او شوکت دی چې عمر صاحب سره یو ځای عمره او طواف کوي نو د طواف دوران کې د یو باندې سیخ خپله د جبل بادشاہ په لنګ رااله لنګ د بعد انسان ناویدار چې دوړل شي اخو راشي ګڼئ چې خپې پې سینګ راله او دغې جبله بادشاه قدم واغېښت نو لنګ ته لاندې پرېوت لنګ ته پرېوت هغه زر لنګ راوچت کړ لږ بېجابه خو شو او د بادشاه لاس اوچت کړ چې شړق شو دا باندې سې په دا مخ و مضبوط یې و نو ګوره ظلم به نه کوې که هغه په قص و پې خپله راېښي او نه په لاس لنګ راښکلی دی انسان دی غلطی خود انسان نه کی ظلم به نه کی د ظلم بدل ورې الله فورا اخلي الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیری ویلي او رسول الله مبارک فرمایي چې د مظلوم دعا دا الله په دربار کې دومره زر قبلي کې چې دومره بل شی نه قبلي او دې مظلوم ته الله وایي لانصرنک ولو بعد حین مظلومه مدد به دې کوم اگر که سب موده پس وي به او مدد به دې کوم ځکه خو الله د ظلم نه منع کوي وینهاک عن الفحشاء والمنکر والبغي ظلم به نه کوي لاس یې اوچت کړو چې شړق شو څپېړی باندې سیله ورکړه ړوند دی په سترګو په دروند چاک وګرځېده ما له لنګ دی وغورځو هغو صاحبه د عمر صاحب زمانه ولا انصاف هغې کې چا څپېړه چا له کوم ځای ورکولی شو باندې سي په منډه لاړه عمر صاحب ته وی امیر المؤمنین دی جبله بادشاه وواله مخ ته مې وګوره تک سور دی خیر دی میلمه دی که عیسائی دی مسلمان نه صاحب نه بدل باندې جبل بادشاہ رو وی تا دل سپېړه ورکړه وی او ولې وی زما په لنګ یې خپه کېښوده هلکه لنګ باندې یې خپه ولې کېښوده وی صاحب ما په قص خو نه ایښې پوره شروع شو ګڼه ګوڼه وه طواف مې کو نو خپه مې راته په لنګ راغله هلکه خیر دی میلمه دی مسلمان دی ګوره نه ګورې مې څونه عزت وکړو ورسره راغلم طواف مې وکړو عمره وی نه صاحب بدل به خامخا بس باندې سي او باندې سي ټینګ شو هلکه معافي کا که څه پیسې غواړې که نه نه معاف کوم څپېړه را کړې دی او څپېړه به ورکوم اوس به څه کوې اوس د اسلام قانون راغی لاول خو منت دی عزت دی خو چې کله د ظلم خبره راشي قانون به حرکت کې راځي خو چې هغه څوک قانون والی چې هغه کې انصاف وي ګوره چې قانون والا کې انصاف وي او چې څوک هغه قانون
جاری کوي چې هغه ته وویل هم نشي چې انصاف وکړه بې انصافي کې که دې ووایي ښه توهین عدالت شپږ میاشتو وردن نه کړه ایسے جو صاحب تری ہوئی چې انصاف ښه او حالات ته دن نه یو درې شپې به تېرې نو عمر صاحب ورته وایي جبلته چې خفه کېږه مه طالب هم څونه عزت لري دا زه در سره په خپله راغلم محنت ورته کوم خو نه منو زما اسلام کې ته داخل د اسلام د قانون به تم پابندي کې تم ورکوم او نصیحت یې ورته شروع کړي ته اوس خفه نه شي وی څه وایي حضرت عمر صاحب اسلام قانون دا و چې یا به دا سړی رضا کوو دا باندې سې او که رضا دې نه کړو بس بیا به سپېړه درکوي او که زه اوس اخلاص کړم په ظلم نو ما نه به هم خدای تپوس کوي او تا نه به هم خدای تپوس کوي نو عمر صاحب دا ټول نصیحتونه دی هلک ته وکړه د جبالته جبله هوښیار و بادشاه وی عمر صاحب لږ مهلت را یو دوه درې ورځې راکړه رضا به یې کړم ډېره ښه او دغه درېو څلورو ورځو کې جبله واپس روم ته وتښتېد او بیا عیسایي شو ما نه به باندې چې څپېړه وباسي د اسلام میں نہ پکا عمر سے بھی ظالم ظلم وکړو یو ځل چې تا صحابه تللي روم ته دا جبله ته خبر شو وی مسلمانان راغلي تاجران وی مال راولې چې کوم مشر دی پکې مشر صحابي ولا ورغی ورته وی ما پېژنې وی نه وی عمر صاحب څنګه دی وی ښه دی وی ما نه پېژنې وی دا هغه جبله یم که چې مسلمان شوی وم او باندې مې په لږ پکې ښود او لږ رانه پرېوت او څپېړه مې ورکړه او بیا عمر صاحب وی چې اوس به درنه بدله دي او راغلم مسلمانانو وی دا خو صاحب بس ستا خپل اختیار دی خو اسلام پرېښودل خو ښه نو وره ورته وی تا خو څومره دی په مسلمانۍ کې هم تېرې کړې مخکې مې عیسایي وي اوس هم عیسایي د مسلمانۍ ژوند څنګه و د عیسایت دروازه بنده کې ورته یې ویل چې دغه سوله شل ورځې مې په اسلام کې کوم ژوند تېر کړی دی او هغې مې په زړه کې کوم سکون او اطمینان پیدا کړی دی نو په عیسایت کې نه مخکې هغه شته او نه شته بس رالم دوکه شوی چې باندې سي ښه څپېړې والې وې خو چې اسلام مې نه وې پرېښي نه مسلمانانو ته بیا مسلمان شه که نه وی بره پورې خلک خاندي سال مسلمانېږه مازدیګر کافر کېږي نو یو خبره ده که د عمر لور ماله په نکاح راکوي نو بیا مسلمانېږه اسلام دړه نه مې خوښ دی دوکه شوی خو بانه به مې دی چې وروره حضرت عمر صاحب غوندې شخصیت راله لور راکړه دا به مې یو بانه شي نو هغه صحابه ورته وایي چې د عمر لور خو زمونږ په لاس کې نه ده خو د هغه خوښه ده زمونږ به لاړ شو تپوس به ترې وکړو نو که یې خوښه وه نو بیا به راشو خو پیاده تللو بلا زمانه وه چې عمر صاحب له لاړو وی صاحب هغه جبله مو لیده هغه اسلام پسې خفه دی همون ورته مسلمان شه نو هغه وایي چې خلک به راپورې خاندي خو که عمر صاحب لور راکوي نو مسلمانېږه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي وی شابه ځان رسوی وی قسم دې زما یو لور نو سه دا د یو مسلمان د مسلمان نه په سوونو قربان او زار شابه ځان رسوی خو چې دی خدای مسلمان کړي هغه صحابه خو پیاده زمانه وه چې رالل نو لوی شر شروع چغې وې هلکه څه چلو شو وایي جبله مړ شوی دی د هغه جنازه ده اسلام یې په قسمت کې بیا نو انصاف ډېر ښه شی دی زما ورو ځان سره به انصاف کې الانصاف من نفسک ځان سره به هم کې بچو سره به هم کې بچي به پلار سره کوي ګاونډي به ګاونډي سره کوي قاضي او جج به مدعي مطالعه سره کوي افسر به ماتاس سره کوي ایس ایچ او صاحب به ایس او کلاس کې د هغه سره کوي حتی انسانان خو څه وایي چې حیوانات